السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو نوی ولاګ کې ښه راغلاست وایم او هیله ده چې د اختر ورځې به مو په خوښۍ او خوشحالي سره تېرې کړې وي. په دې ولاګ کې زه تاسو سره زما د ورور د نامزادې د اختریزه یا جوړې ویډیو شریکوم. په اختر کې موږ ورته څه ډالۍ وړې وې، نو تر اخره راسره واوسئ. اکثره تیارانې موږ یو ورځ مخکې نیولې وې، لکه د خوږو پخول او د ډالیو ډیزاین کول. دلته مو د جوار کلچې لږې پخه کړلې. د دې دپاره مې هګۍ په یو لوښي کې واچوله، ښه مې میکس کړه. مې بوره پکې واچوله، دا مې هم ښه ورسره میکس کړه. بیا مې هیل، لږ مالګه، بیکینګ پاوډر او غوړي پکې واچولې او ښه صحیح مې سره ګډ کړلې. ورپسې مې بیا د جوار اوړه هم پکې واچولې، دا مې بیا میکسر سره ښه میکس کړلو. بیا مې نورمال د غنم اوړه پکې واچولې او ښه صحیح مې وغږل تر څو دغسې اوړه ترې جوړ شوې. بیا مې 15 دقیقو دپاره پرېښوده چې لږ ځان ونیسي. 15 دقیقې بعد مې بیا داسې وړې وړې پیړۍ ترې جوړې کړلې او د داش په پتنوس مې کېښودل. بیا مې د لاس په مرسته لږې لږې هوار کړلې او دغسې مې ډیزاین کړ. بیا مې د هګۍ زیړ مواد د جوګو په سر مې ورته ووهلو، لږ کنجد د سیادانه مې هم په سر ورته وشیندلو. بیا مې داسې کېښودل چې پخه شي، چې داش مې تیار مخکې نه چالان کړی و تر څو ګرم شي. کلچې چې کله ښه صحیح یخ شوې، بیا مې دغسې په یو جالۍ کې تاو کړه او یو ښایسته ډالۍ مو ترې جوړه کړله. دلته تاسو لیدلی چې موږ ورته یو ساعت، یو موبایل او یو د سرو ګوته اخیستې وه. دا مې هم مورجانې په دغه شکل کې ډیزاین کړلو. باقي مو ورته 2-3 جوړه جامې اخیستې وې چې دا یې اوله جوړه وه. یوه مو ورته غراره اخیستې وه، دا مو هم په دا پتنوس کې کېښوده او په دا جالۍ کې مو ښه صحیح تاو کړه تر څو یو ښایسته ډالۍ ترې جوړه شي. د دې جوړې دپاره مو دغه بوټان او دا دستکال ورته اخیستې وه، دا مو هم په دې جالۍ کې ښایسته ډیزاین کړله. دا یو جوړه بل جامې دي چې د یو اوږد کمیس و، ورسره مو په میچنګ کې ورته دستکال او بوټونه اخیستې وو. دا مو هم په دې پتنوس کې کېښودلو او په همدا شکل چې دا نور ډالۍ مو تاو کړی وې، هماغسې مو دا هم تاو کړله. دا مې یو جوړه شال هم ورته اخیستې وه چې نن سبا ډېر ټرینډ کې دی. دا مو هم په همدا شکل چې دا نور ډالۍ مو تاو کړی په هماغه شکل مو تاو کړلو او په څنګ کې مو ورته یو دانه ګل هم کېښودلو تر څو ښایست یې لا ډېر شي. دا یې بله جوړه ده چې د یو اوږد محفلي کمیس دی. دې سره مو ورته په میچنګ کې یو لاکټ او یو جوړه غوږلې اخیستې وې. د دې ډالیو ډیزاینول او په دې جالۍ کې تاول مې ټول مورجانې وکړلې. ما ورسره یوازې کومک کوله. په دې پتنوس کې مو ورته ټول د فیشن سامان کېښودل، لکه عطر، میکاپ، رنګ ناخون، د هر څه، او لاندې مو ورته هاټ ګلو ووهلو تر څو ډېر ونه ښورېږي او خراب نشي. د فیشن سامان چې مو ټول په دې پتنوس کې کېښودل، بیا مو دا هم په دې جالۍ کې تاو کړ او دې په څنګ کې مو هم یو ګل کېښودلو. بیا نو د هر څه تیار او آماده شول. بیا مو ورته 2 پتنوسه وچه میوه هم جوړه کړله چې په دا یو پتنوس کې کاجو، نخود، چاکلیټ او پسته کېښودله او بل پتنوس کې سیمیان، بادام، ممیز، نقل او سنځلې کېښودلې او دا مو ټول ډیزاین کړ. په کومه ورځ چې مو اختریزه یا ایدي وړله، په هماغه ورځ مو تازه میوه جوړه کړله، ځکه چې که تازه میوه مخکې نه جوړه شي بیا نو خرابیږي. د تازه میوې نه مو هم د پتنوسه جوړه کړې وه چې یو کې انګور، زردالو، مڼې او شفتالو ایښې وه او بل پتنوس کې مو کیلې، شین انګور او مشقابي شفتالو ایښې وه. دا مو هم په همدا شکل چې دا نور ډالۍ مو جوړ کړې وې په هماغه شکل مو جوړ کړلو. ورپسې مې بیا شروع وکړله چې لږ کریم رول جوړ کړم. د دې دپاره مې اول د المونیم فایل نه دغه شان فارمز جوړ کړل. مورجانې سره مې د کریم رول فارمز نه نو کور کې مې ورته دا جوړ کړل چې دې سره کریم رول ډېر ښایسته او نري نري راځي. مې د کریم رول دپاره دغه تیارې اوړه واخیستلې چې ورته پف پیسټري وایي. دوستانو دا بیخي حلال دی، تاسو کولی شئ د ترکي دوکانه لاسته راوړئ. بیا مې دې نه یوه دانه جدا کړله او اشکل سره مې لږ نور هم هواره کړله. ورپسې مې بیا چاقو سره په دغه شکل باندې نري نري پرې کړلې او دا کوم فارم چې مې ورته جوړ کړی وه په همدې کې مې تاو کړلې. دوستانو د کریم رول خپل فارم نه په دې کې ډېر ښایسته او نري نري جوړیږي. دا مې بیا یو دانه واخیستله او د داشو پتنوس مې کېښودلی او د جلا دپاره مې په سر ورته لږ د هګۍ زیړ هم ووهلو. بیا مې داشې کېښودلو چې پخې شي. دا مې بیا داش نه وویستل او پرې مې ښودلې چې یخې شي. تر څو چې کریم رول یخېږي نو کریم مې ورته جوړ کړلو. د دې دپاره مې قیماق یا پیروی او میده بوره مې په یو لوښي کې واچوله او مکسر سره مې ښه میکس کړ. بیا مې پکې د کریم دا پوډر واچولو چې دې سره کریم ډېر وخت لپاره کلک پاتې کېږي. دا مې چې ښه صحیح میکس کړل، بیا مې پکې مسکپونه واچولو چې دې سره د کریم خوند ډېر ښه کېږي. اوس نو کریم بیخي آماده دی. یو پلاستیک کې مې واچوه تر څو کریم رول سره ډک کړم. کریم رول هم اوس ښه صحیح یخ شوي دي، نو په همدې کریم سره مې ټول ډک کړلی. چې د کریم رول ګرم وي او تاسو پکې کریم واچوئ نو ټول کریم به ویلی شي. په آخر کې مې کریم رول ټول په میده بوره کې ښه صحیح ولړلې. اوس نو هر څه تیار او آماده دي. ډالۍ هم تیارې دي،
خواږه مو هم ټول تیار کړ، وچه میوه، تازه میوه، هر څه بیخي تیار دي. اوس نو موږ ځان هم تیار کړ، بیا مو حرکت وکړو چې لاړ شو. کله مې چې د ورېندارې کور ته ورسېدلو، بیا ټولو یو پتنوس راواخیستلو او هغوی کور خواته لاړلو. او ورځ مو ډېره خوندوره تېره شوه، ډېر ساعت مو تېر شو. په آخر کې تاسو سره یو څو نور کلیپونه هم شریک کوم، تاسو کولی شئ دا هم وګورئ. دوستانو دا وه د اختریزه ولاګ. هیله ده چې ستاسو به خوښه شوې وي. که چیرې غواړئ چې داسې ویډیوګانې یا ولاګ تاسو سره نورې هم شریک کړم، نو کامنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ. او که زما چینل ته نوې راغلي یاست نو سبسکرایب مو هیر نشي. ښه وخت ولرئ. الله پامان.